افغانها یهود هستند از نسل بنیامین هستند. ګران افغانانو سلامونه. دا د تازیانو محترم قوم یو لیکوال ده، ځان د تاریخ پوه وایي، ځان ډېر هوښیار انسان ګڼي او ادعاوې کوي چې ګواکې د پښتون قام په اصلیت او په نسب کې د بني اسرائیلو یا د یهودو د ځالې څخه ده. خو یو شی زه تاسو ته وایم ګران افغانانو، په اوسنۍ مدرن نړۍ کې موږ ډي لرو، موږ د ژنیتیک پیژندنې ډېر ښه سیستمونه لرو او انسانانو ډېر زیاتې لاسته راوړنې په دې برخه کې لرلي. یعنې که د 10,000 کلونو پخوا یو هډوکی د اوسني مدرن انسانانو په لاس ورسي، د هغې نارینه او ښځینه ته معلوموي، د هغې نسب او ټبر معلوموي او د هغې حتی جغرافیه معلوموي او دا معلومي چې دغه کوم هډوکی چې دا د کوم انسان ده او د کومه جغرافیه ده. موږ پښتنو خو خپله ډي ان اې کړې ده، خپل ژنیتیک هم را معلوم کړی دی چې موږ پښتانه په اصل کې آسیایان یو، آریان یو، یعنی هندو آریایان هستو او د آسیا اصلي اوسیدونکي هستو. نو دغه تازي صاحب څخه زه غوښتنه کوم، ورته پیشنهاد کوم چې د اقل خپله ډي ان اې دې وکړي، دغه ډي ان اې مصرف به یې زه ورکړم. دوی په اصل کې آسیایان نه دي، آریان نه دي، د ایران نه دي، دوی په اصل کې تازیان دي، یعنی د عربانو د نطفې څخه راوتي دي. دا ټول کتابونه دروغ دي. که بیا هم دی نه مني، نو زه به د تاریخ په رڼا کې په سلګونو بنسټونو ښودلو سره، کتابونو ښودلو سره دته زه چلنج ورکوم او زه د غواړم چې د سره یو مناظره ولرم. که واقعا غیرت لري نو دا د راسي او ما سره د په لایف کې سترګو په سترګو وغږېږي. تازیان نه ایرانیان دي، نه د آسیا دي، نه آریان دي. تازیان فقط د عربو د نطفې څخه دي او دا به زه د سړي ته ثابتوم او دا به م ورته وایم چې پښتانه یعنې څوک دي. نو دا د وړتیا پیدا کړي او ما سره د په لایف بڼه دا چلنج ومني. مننه، باعزته اوسئ.